نو زما خوږو پښتنو زمونږ او ستاسو د سوچ مثال هم دغه رنګ دی چې الله پاک زمونږ او تاسو له ښایسته قیمتي دماغ راکړی دی خو کو فرض که دی کې ګنده خیالات او سوچونه وي نو زمونږ او ستاسو عمل چې کوم ظاهریږي هغه به ګنده وي او کو په دې کې ښه خیالات او ښه سوچونه وي نو زمونږ او ستاسو چې کوم عمل ظاهریږي هغه به ښه وي او ښایسته به وي او د دې د وجې نه به مونږ هم د خلکو خوښیږو او خلک به هم زمونږ خوښیږي. اوس کله کله به تاسو تجربه کړي په دې خپل ژوند کې تاسو به یو سړي سره په لومبي ځل باندې میلاو شوی او تاسو به وایي دا سړی مې ډېر زیات خوښ شو او ډېر خوږ را باندې ولګېده. دا ولې؟ دا هسې بې ثنا دا ځکه په تاسو باندې خوږ ولګي چې د هغه سړي په ذهن او په زړه کې ستاسو دپاره نیک او ښه خیالات او جذبات وي